طبیعي او بشري سرچینې باید د یو هیواد د اقتصادي مختګ او ملي هوساینې لامل شي. خو که په دې اړه سمه ملي اراده او اداره نه وي، د بدمرغۍ او تباهۍ لامل هم ګرځېدلی شي. په نړۍ کې ګڼ داسې هیوادونه شته چې د خپلو پټو او ښکاره شتمنیو قرباني شوي او آن ویشل شوي یا د ولږې وروسته پاتې والي دوزخ ته ور ټېل وهل شوي. طبیعي سرچینې څه دي او څنګه یو دولت ملت جوړولی یا له منځه وړلی شي؟ افریقا شتمنه نه ده، افریقا بډایه ده، خو خلک یې له خپل شتمنۍ ګټه نشي اخیستلی. دا په ظاهر متناقضه پاراډوکسي جمله د غانا د خپلواکۍ غوښتنې له مشر کواما انکروما څخه را نقل شوی. هغه وړاندې وایي: نوی ښکېلاک ښایي په ظاهره تاسو تلقین کړي چې خپلواک یاست، خو په حقیقت کې داسې یو نظام دی چې په هغه کې اقتصادي او سیاسي ځواک له بهره پټ کنټرولېږي. په هغو هیوادونو کې چې نوي استعمار ښکېل کړي وي، طبیعي سرچینې یې د دې پر ځای چې د پرمختګ او ودې لامل شي، د زبېښاک او تړاو په وسیله یې بدلیږي. افریقا د عاج، الماسو، سرو زرو، پراخو ځنګلونو، ډول ډول کاني زیرمو، نادرو ژویو او پریمانه بشري ځواک له لرلو سره سره وږې، ناروغه، محرومه، نالوستې او په کورنیو شخړو کې ښکېله ده. یو ځل یو افریقایي عکس نړیوال شهرت وموند. عکس یو ماشوم ښیي چې له لوږې په زنکدن دی او یو غټ ټپوس یې ترڅنګ د مړینې انتظار کوي چې بیا یې د مړي غوښې وخوري. یو مبصر تر همدې عکس لاندې لیکلی وو: ښایي له لوږې د همدې مړه کېدونکي ماشوم او ورته په تمه ناست ټپوس تر پښو لاندې د میلیاردونو ډالرو په بیه الماس، سره زر، تیل یا بله شتمني ښخوي. له هندوستان، چین او نورو هیوادونو سره د ښکېلاکي چلند اوږد تاریخ هم له داسې ډیرو کیسو ډک دی. آیا افغانستان هم همداسې د خپلو سرچینو او شتمنیو قرباني دی؟ په دې اړه تبصرې څو ډوله او سره متناقضې دي. ځینې وایي پر افغانستان د نړۍ سیالي ټوله د قانونو او نایابه طبیعي سرچینو پر سر ده. نور وایي نه، د افغانستان ستراتیژیک جغرافیایي یا جیوستراتیژیک موقعیت مهم دی. ځینې وایي هیڅ خبره هم نشته او افغانستان له هیڅ اړخه نړۍ ته مهم نه دی، بلکې موږ خپل ناکامۍ او ناراستۍ دې ورځې ته راوستي یو او له خپلې ناکارۍ څخه د تېښتې لپاره بهرنیان ملامتوو. که هر څه وي، خو د وروستیو کلونو پیښو څرګنده کړه چې که په نړیواله یا سیمه ییزه سطحه نه وي، نو د افغانستان د سرچینو د بېرویې پلورنې سیالیو په کور دننه شخړې راپارولي دي او د وطن سلامتۍ ته یې ګواښونه پېښ کړي دي. د ځنګلونو له وهلو رانیولې، بهر ته د وړیا اوبو تر بهېدلو، د ډبرو د سکرو له بېرویې پلورنې او اوس د سرو زرو تر جګړې پورې کیسو د هیواد سیاسي فضا ګرجنه کړې ده. په دې برخه کې د راغلیو بهرنیو کمپنیو پیشیانې د خدای لپاره موږک نه نیسي او که زموږ اراده او اداره همداسې کمزوري او په نشت شمار وي، نو د پلورونکو ډلو جیبونو ته د ور روانې ډېرې کوچنۍ ګټې پر سر به بله ورځ د لوږې د هر وژل کېدونکي افغان ماشوم سر ته یو خونړی او غوښه خوړونکی ټپوس ناست وي او بهرنیان به یې عکسونه اخلي چې بیا د عکاسۍ په نړیوالو فستیوالونو کې پرې میلیونونه ډالره جایزه وګټي. که وایو چې د ملي سرچینو او شتمنیو اصلي مالکان د افغانستان خلک دي، نو پوښتنه راولاړیږي چې خلک د دغه شتمنۍ له حقیقت څخه څومره خبر دي او څومره ګټه یې خلکو ته رسیږي. آیا موږ د بې پایه خزانو پر سر پروت وږی ملت یو؟ راځئ په پیل کې په دې اړه د روح الامین نیازي پیښلید وګورو. له طبیعي سرچینو ډک خو فقیر افغانستان، په داسې حال کې چې ډېری افغانان د کار، عاید
او لومړنیو خدماتو له کمښت او فقر سره مخ دي. خو هیواد کې تر ځمکې لاندې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت معدني زیرمې پرتې دي. د ځمکپېژندنې وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان په نهات یا بېلابېلو سیمو کې بډایه کاني زیرمې موجودې دي. د بېلابېلو نړیوالو سروېګانو او اټکلونو له مخې د افغانستان د کانونو ارزښت له 1 تریلیون څخه تر 3 تریلیون ډالرو پورې اټکل شوی دی. په دې زیرمو کې مس، سره زر، اوسپنه، طلا، لیتیوم، کرومایټ، مرمر، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ګڼ نور معدني مواد شامل دي. افغانستان د کانونو د استخراج اوږده مخینه لري. د لرغونو تمدنونو پر مهال د بدخشان لاجورد، د غزني او بامیانو قیمتي ډبرې او د هیواد نور معدني مواد د سیمې او نړۍ بازارونو ته صادرېدل. خو هیواد کې د څو لسیزو جګړو او سیاسي بې ثباتۍ له امله ډیری کانونه یا خو نه دي استخراج شوي او یا هم په ناقانونه ډول ترې ګټه اخیستل شوې ده. چې دا چاره نه یوازې د ملي عوایدو د ضایع کېدو لامل شوې، بلکې ځینې وختونه د وسلوالو ډلو او غیر مسؤلو کسانو مالی سرچینې هم پیاوړي کړي دي. د افغانستان له سترو کانونو څخه د لوګر د مس عینک کان، د بامیان د حاجي ګک اوسپنې کان، د غزني او هلمند د لیتیومو زیرمې او د بدخشان قیمتي ډبرې او سره زر ځانګړی ارزښت لري. په نړیوال اقتصاد کې نن سبا لیتیم د راتلونکي انرژي او برېښنایي موټرو لپاره یو له مهمو فلزاتو څخه ګڼل کیږي چې افغانستان کې د دې فلز د پام وړ زیرمې شته چې که پاملرنه ورته وشي د افغانستان لپاره به ستره لاسته راوړنه وي. باور دا دی چې افغانستان کې د کانونو د مسلکي استخراج لپاره لازم کار نه دی شوی. خو که د افغانستان کانونه د شفافو قراردادونو، عصري ټکنالوژۍ، په کوردننه پروسس او ملي ګټو په پام کې نیولو سره استخراج شي، نو هیواد کولی شي په سلګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي، د دولت عواید زیات کړي او د فقر کچه راټیټه کړي. خو آیا دغه پراخې طبیعي زیرمې به د هیواد د پرمختګ وسیله وګرځي او که به د تیرو کلونو په څیر لا هم د نه کارېدلو شتمنیو په توګه پاتې وي؟ دا هغه پوښتنه ده چې ځواب یې د افغانستان د راتلونکي اقتصاد له برخلیک سره تړلی ښکاري. روح الامین یازی، لندن. آیا افغانستان نړۍ ته مهمه طبیعي سرچینې لري؟ آیا موږ د دغو سرچینو د استخراج په کوردننه پروسس او ګټور پلوروپیر لپاره ملي اراده او اداره لرو؟ آیا موږ له خپلو ملي شتمنیو څخه د ملي ګټو لپاره د استفادې فرهنګ پیژنو؟ په دې برخه کې کوم علمي فرهنګي کارونه شوي دي؟ د افغانستان اوبه، ځنګلونه، د بادي او لمریزې انرژۍ د تولید حوزې، ځمکلاندې انرژي، کانونه، د طبیعي سرچینو زنځیري ګټنه او نور زموږ په ملت دولت جوړونه کې کومه ونډه لري؟ آیا په دې اړه جدي علمي او فرهنګي بحثونه شوي دي؟ همدا به نن له خپلو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي د سرچینې، ځواک او ملت جوړونه کتاب لیکوال دکتور هارون حکیمي او د اقتصادي چارو څیړونکی او لیکوال ښاغلی آصف ننګ. دواړو درنو قدرمنو میلمنو ته هرکلی او ښه راغلاست. ډاکټر صاحب حکیمي، له تاسو نه به شروع کوو. تاسو په دې وختو کې یوه څېړنه بشپړه کړې ده او خپره شوې ده او په هغو کې مو د افغانستان په دولت جوړونه، د ملت په تشکل کې د سرچینو او د ټولو اقتصادي منابعو ونډه څېړلې ده. ستاسو دا څېړنه، ستاسو دا کتاب څه وایي؟ آیا رښتیا موږ د خپلو شتمنیو قربانیان یو که نه موږ بختور خلک یو چې دا لرو؟ البته چې په دې پوهیږو چې عوامل ګڼ دي، یوازې به دا یو عامل نه وي.
اما په دغه برخه کې ستاسو موندنې څه دي؟ سلامونه ډاکټر صاحب لیوال تاسو ته نن سهار محترم ته او ټولو درنو کتونکو ته د جمهوري دولت البته د حکومت د پای ته رسېدو سره سم زه چې کله بیرته د دکتورا مرحلې ته شامل سوم نو د ملت جوړونې پر هغه بهیر باندې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ 20 کاله په یو ډول وپایده، وروسته یې دوام ونه کړ. پر دې موضوع مې څېړنې پیل کړې او وروسته چې تر ټولو مهمه مسئله به په راتلونکي کې د ګټې اخیستنې دپاره څه چې دا ملت وکولی سي په خپله ملت جوړونه کې کار ځینې واخلي، هغه پیدا کړم. ما ته د انرژي د بدلون په روان بهیر کې د افغانستان دغه پانګه چې تاسې په خپله مقدمه کې ډېره ښه او هر اړخیزه اشاره ورته وکړه مهمه راغله، ځکه موږ د 20مې پیړۍ درسونو ته ګورو. په 20مه پیړۍ کې کله چې د چرچل او د فشر جاکي فشر لخوا د انګلستان څخه د انرژي د بدلون هڅې راپیل سوې او د ډبرو د سکرو څخه تیلو ته پام واوښتی ترڅو د هغه مهال سمندري ځواک د دې جوګه کې چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جرمنانو په وړاندې لاسبری ومومي. دغه بدلون په نړۍ کې یو شمېر هیوادونه وهڅول چې د تیلو زیرمې وپلټي. په دې برخه کې ایران، وروسته بحرین او دغه راز سعودي عربستان او تر دې وروسته غاز ور زیات سول چې په دې کې کویت او بحرین او قطر او متحده عربي امارات او دغه راز په دې برخه کې د شوروي اتحاد او په لاتین امریکا کې هیوادونه او دغه راز متحده ایالات. 20مه پیړۍ د دغه انرژي د بدلون سره ډیره د انرژي په برخه کې پر تیلو متمرکزه شوه. که تاسې د 20مې پیړۍ جګړې وګورئ چې د افغانستان د یو شمېر جګړو په ګډون دا جګړې پر تیلو وې. ما وکتل چې اوس چې د یو ډول ویښتیا سره چې فوسیلي سون توکي یا تیلو غاز چاپیریال ککړوي او باید انرژي نوره د پاکو سرچینو څخه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د لمریزې دغه راز د اوبو او دغه راز د بادي سرچینو څخه باید تولید سي. په دغه بهیر کې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې هغه څه لري چې د 21مې پیړۍ تیل بلل کېدلی سي یا سون توکي بلل کېدلی سي. ما پر همدې باندې د خپلې دکتورا څېړنې وکړې او دا څېړنې د یو کتاب په بڼه چاپ سوې. زه په دې باور یم چې افغانستان په تیر کې هم د تیلو په لمبو کې سوی او که خدای مکړه دغه پانګه په سمه توګه استفاده نسي نو په 21مه پیړۍ کې به بل بحران یا نورې جګړې د منرالونو او یا دغو سرچینو له اړخه ورته پیښیږي. خو که چیرې په سمه توګه کار سي دا سرچینې کولی سي چې د ملت جوړونې په بهیر کې داسې ونډه ادا کړي لکه د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د عربي هیوادونو په وده کې چې تیلو دغه ونډه ادا کړه. ما هغه انالوجي راخیستې ده چې څنګه په 20مه پیړۍ کې ملتونه پر تیلو آباد سول او په 21مه پیړۍ کې دغه چانس د منرالونو لرونکي هیوادونه لري چې په دې ډله کې افغانستان په ځانګړې توګه د لیتیمو سعودي عربستان بلل سوی دی او دا د پنټاګان د څېړنو وروسته په یوه خپره سوې میمو کې راغلی دی چې که چیرې سعودي د تیلو له اړخه بډای و نو دا هیواد د لیتیمو له اړخه بډای هیواد دی. خو یوازې لیتیم نه دی، د سږ کال د مهمو منرالونو لیست چې د امریکا حکومت خپور کړی 2 منرالونه پکښې یاد سوي. د دې ډیره برخه په افغانستان کې شته. د افغانستان د جغرافیې په اړه هم یوه خبره باید چې وسي. موږ وایو چې افغانستان د جغرافیې زنداني دی. موږ وایو چې د افغانستان غرني جوړښت یو شمېر ستونزې رامنځته کړي دي او افغانان یې د مواصلاتي او دغه راز زلزلو چاپیریالي ستونزو سره مخ کړي دي. خو څه چې باید په دې برخه کې مثبته ونډه ادا کړي هغه د دې غرونو د دې جوړښت هغه منرالونه دي چې د ټیکټونیکي پلیټونو د ټکر له امله په دې کې رامنځته کیږي. افغانستان د یورشیا پر ټیکټونیکي پلیټ یا د مځکې پر تخته پروت دی. د هند تخته یا د هند ټیکټونیکي پلیټ او د عربي ټیکټونیکي پلیټ معمولا تاسو ته معلومه ده چې دغه پلیټونه په حرکت کې او د زلزلې چې ډېر وخت تر مځکه لاندې کله کله د مځکې پر سطح هم احساسېږي او ویجاړي رامنځته کوي. دغه فشارونه
د منرالونو په جوړولو کې او د منرالونو په منځته راتګ کې ونډه ادا کوي. یو افغانستان د خپل دغه جوړښت له اړخه او د یو شمېر نورو مواردو له اړخه ډېر بډای خدای خلق کړی دی او دغه منرالونه چې د 1 څخه تر 3 ټریلیونه پورې ارزښت اټکلیږي. زما په ګمان او د څېړنو له مخې تر دې ډېر زیات، ځکه دی چې د افغانستان دغه موندنې هیڅکله په پرله پسې او تکاملي بڼه نه وې ترسره سوې، بلکې په ډېرو وروستیو وختونو کې په ځانګړې توګه د روسانو لخوا دا پلټنې پیل سوې او بیا د جمهوریت پر مهال چې هم دغه موندنې کېدې په هغه بڼه چې باید سوي وای نه وې سوي، ځکه چې ناامني وه او لیرو پرتو سیمو ته او غرنیو سیمو ته تګ ممکن نه و. نو اټکل دا کېږي چې دغه دارایي، دغه تر مځکه لاندې منرالونه چې په دغه پیړۍ کې اړتیا ورته ډېرېږي، پر اړتیا او پر دې ارقامو کېدای سي وروسته سره وغږېږو، دغه په دغه خاوره کې تر دې نور هم زیات دي. هغه مهال چې د امریکا د جیولوژیکي سروې شمیرو وښووله چې شاوخوا $1 ټریلیون په ارزښت مواد یا منرالونه کېدای سي دلته پراته د وخت ولسمشر دا تر 3 ټریلیونه وروسته بیا تر دې هم زیات وبلل. زه ګمان کوم چې د دوی خبره پر ځای ده. د بحث دوام ته راځو. زه غواړم یو بل اړخ له قدرمن ننګ صاحب نه وپوښتم. ښاغلی ننګ، موږ له اوږدو مودو نه را په دې خوا ستاسو اقتصادي تحلیلونه لوستي دي، هر اړخیز دي. افغانستان د یو ګټور تعامل لپاره چې د خپلو معادنو او د خپلو شتمنیو په خاطر باید د مارکیټ له زورورو خاوندانو او یا مالکانو سره ولري، کوم امکانات لري او کوم امکانات باید رامنځته کړي، څه ډول ادارې، څه ډول تخنیکی امکانات، کوم علم، کومه پوهنه، کوم ملي شعور، څه ته اړتیا لرو چې دا تعامل تر ډیره بریده زموږ په ګټه وي، نه دا چې موږ یې قرباني شو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم ښاغلی لیوال صاحب تاسو ته، جناب حکیمي صاحب ته، ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته. د افغانستان په باب 2-3 بحثه یو داسې بحثونه دي چې موږ که اسطوره‌ایي ورته ووایو اسطوره‌ایي بلل کېږي. مثلا د معادنو په هکله دا هم یو بحث ده. ما څه وخت مخکې دا د چین او د امریکا د اقتصاد مقارنه کتله. چین په حاضر وخت کې 6.4 تریلیون ډالره په ارزښت باندې دی تجارت لري. امریکا 15.3 تریلیونه لري، یعنی تر امریکا زیات ارزښت د تجارت د کال تجارت ده. د افغانستان په باب دا د تریلیون یا 1 تریلیون یا 2 یا 15 یا ښاغلی کرزي صاحب چې ویل چې دا تر 10 تریلیونه ارزښت لري، دا ډېر لوی ارزښت په یوازې توګه نه ده. یعنی چې تنها دی تحلیل کو او دا وایي چې نو موږ د حیات او د نجات په اصطلاح لقمه مو او ګوله مو همدا ده او که دا وي نو موږ ټول عمر پرې ژوند کولی شو. بلکې دلته تر څنګ یو بله اقتصادي زنجیره هغه ډېره مهمه ده. هغه ستاسې د سوال ځواب هم په همدې کې رانغاړم چې افغانستان ډېر کله په ګنج باندې ویده هیواد ده، اما د دې تر څنګ هغه ګنجونه یا په اصطلاح پانګه چې په شاوخوا کې ده او د اقتصاد او د انسان د غوړېدا لپاره ده چې ژوند پکې بهبود پیدا کړي، رفاه ته لاړ شي، نیکمرغۍ ته لاړ شي، په هغو باندې ډېر تماس نه ده سوی. هغه سیمه ییزه مشارکتونه دي. افغانستان په اصطلاح په عربي کې ورته خسخسه وایي، یعنی په ډیرو ساحو کې تخصص پیدا کوای شي. په زراعت کې د خسخسه اقتصاد په اصطلاح یو ساحه د تجارت لپاره چې نړۍ سره تجارت په وکیل سیمې سره هغه زراعت هم کافي ده. اما د معادنو په باب کې 1,000 شاوخوا 600 ډوله معادنه کانونه او منرالونه افغانستان لري چې دا په اصطلاح ساحات هم ډیر متعدده دي او تنوع له لحاظ هم ډیر متعدده دي. په ځینو کې یکتاز هم واقع کېدای شي، لکه مثلا په لیتیم کې، نیوبیم کې، یورانیم کې. دا په خپل په اصطلاح په خپل جغرافیا کې ډیر به ارزښت ده. نو زما په نظر که افغانستان د یو تحرک په لور لاړ شي
او د شراکتونو لکه د اتحادیې د اروپا غوندې، نو دی کولی سي له دې ټولې سیمې سره په خپلو معادنو کې شراکت وکړي، په خپله ځمکه کې شراکت وکړي، په خپلو اوبو کې او ځنګلونو کې شراکت وکړي، حتی په تجارتي لحاظ په ډېرو نورو شیانو کې په اصطلاح تجارت وکړي چې زموږ مشترکاتو په توګه یادېږي. نو افغانستان پوتنسیل ډېر زیات لري بالقوه، اما په بالفعل پوتنسیل باندې ډېره کمه ساحه تبدیله شوې. داسې وبوله چې موږ د خپل هغه پانګې او طبیعي زیرمو د 2% نعمت نه دا ژوند چلوو، اما که ټوله وچلېږي نو طبیعي ده چې بدلون به ډېر غټ وي. او یو پوښتنه دا وه چې که لنډی را جواب کوي نن صاحب د همدې په دوام ویره خو دا ده چې دغه تعامل دغه ډیل به موږ وکولی شو، داسې نه چې د همدې شتمنۍ په خاطر یوه داسې ګوله شو چې ځواکمن او قدرتمند هېوادونه مو تر ستوني تېر نه کړي. مشکله ده، یعنی تاسې په یاد ولرئ هغه وخت کې چې کله تنها د موږ په منابعو نه، یعنی د موږ په سرچینو نه، کله چې د ترکمنستان د ګاز مسله 11 کاله مخکې را مطرح شوه، تاسې د یونیکال او پریداس کمپنیو هغه رقابت په نتیجه کې ولیدل چې حکومتونه هم راړنګ سو، جنګونه مو سو او دلته رقابتونه دومره ډېر وو. د افغانستان تنها د ده مسله تنها د ده د سرنوشت په لاس کې فیصله نه ده. اوس دغه سیمه ییزه لوبې، دا غټې لوبې، دا غټې سیالۍ هغه معنی دي، بازدارنده عامل زمونږ دا لوی سیالۍ دي چې د موږ پکې نقش نشته، موږ یې تنها قربانیان یو. ها ته به دې ته راسې چې د موږ د ظرفیت کمبود او د ښې دولتدارۍ چې په اصطلاح اقتصاد محوري ایجاد کړي، د دې کمبود د بحث قابل ده. بله او ډیره مننه. دې بحث ته بیرته راګرځم. ښاغلی حکیمي، تاسو یوې جالبې مسئلې ته اشاره وکړه او هغه د تیلو او فوسیلي انرژۍ د عربي هیوادونو ماډل. هغو غربي قدرتونو چې دغو تیلو ته اړتیا لرله له دوی سره د دوه اړخیزو ګټو تعامل وکړ. عربي هیوادونه له وچو ډاګونو نه د نړۍ په ناوې هیوادونو بدل کړه. د شیل کمپنۍ راغله، نورې کمپنۍ راغلې او بیا وروسته یې دغه وچې صحراوې د تیلو له برکته داسې رنګینې او څراغانې کړې چې د ټولې نړۍ ورته رامخه شوه. اما په عین زمان کې له افریقا او هند او نورو هیوادونو سره دا چلند معکوس و. ما په سریزه کې هم یادونه وکړه، ځینې هیوادونه د خپلو همدغه شتمنیو قربانیان شول. یعنی دا دوه موډلونه موږ لرو. اوس پوښتنه دا ده چې په دغه موفق او کامیاب موډل کې دا کمال په خپله د هیوادونو کې وو، په دې ملتونو کې وو، په حکومتونو کې وو چې هم خپل شتمنۍ وپلورلې او هم ځان پې جوړ کړ. او هغه بل ناکام ماډل چې دی آیا دغه خلک، دغه حکومتونه، دغه ملي یووالی، دغه د شعور سطحه له دې بریالي ماډل سره متفاوته وه. قصه چیرته ده؟ له کوم ځای نه ده د بخت سکه ولیږي چې یو ته په ګټه تمامیږي او بل ته په تاوان؟ د قصه څه ده؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. څو اړخ په دې کې په نظر کې نیول پکار دي، هم کور دننه او هم بهر. په کور دننه د هیوادونو د مشرانو او د مسؤلینو په لیدلوري پورې دا خبره ډیره اړه لري. مثلا ابن سعود چې کله د سعودي د حکومت بنسټ کښېښوی، د 4 بیلې جغرافیې، هغه حجاز و نجد او شرقي عربستان او جنوبي عربستان، دا د چې سره را یو ځای کړي. نو په لومړي کال کې چې د هغه وخت اقتصاد ډیر سطحي، ډیر کمزوري، یوازې پر مالداري او دغه راز د حجانو د حج یا اصطلاح د زیارت پر عوایدو باندې متکی وو. وی غوښتل چې دا بل لوري ته سوق کړي او په دې کې د بحرین څخه الهام اخیستی و چې یوازې 1 کال تر مخه د تیلو ذخیرې کشف کړي وي. د شیوران سره یا سوکال سره هغه مهال تړون وکړي چې د سعودي په جغرافیه کې د تیلو د لپاره پلټنې پیل کړي.
یو کال وروسته یعنی په کومه نیټه چې په 1932 کال د سعودي تاسیس شوی و په هماغه ورځ یو کال وروسته دا تړون لاسلیک کړي او د 6 کالو په موده کې سعودي د څاهانو په کشف او د تیلو په استخراج او نړۍ ته د تیلو په صادرولو باندې وتوانېدی. د ملګرتیا چې څوک راخلي، د ټکنالوژي سره علاقمندي چې څوک راخلي، د علم او پوهې او ساينس سره لیوالتیا چې کله موږ مطالعه کوو او دغه راز د بهرنیانو سره د تعامل چې د څنګه د فیلبي او نورو غوندې ملګري پیدا کړي ول چې د هغو مشورو ته غاړه ایښوله او د هغو په همکارۍ باندې د نړۍ سره اړیکې جوړولې. هغه څه دي چې وروسته یې موږ ګورو چې څنګه د عواید د یو منظم سیستم له مخې د هغه وروسته پاتې هیواد په بیخ بنسټ یا زیربنا کې لګول. هغه عواید یې د خلکو د ژوند په ښه کولو مصرفول. حتی دغه وخت د فورد موټر غوښتل چې په لیرو پرتو سیمو په اصطلاح یا بدوي ټولنو کې خلکو ته وشي په ښکار پسې به ولاړي ولې خپل موټر به یې هلته هغو خلکو ته پرېښاوه تر یوه سفر وروسته چې څنګه د ټکنالوژۍ سره د ټولنې آشنایي زیاته کړي. په بل اړخ کې بیا که موږ مثلا د نایجیریا مثال ورکړو، نایجیریا هم تیل درلودل ولې یوازې کوچنۍ ډلې وې، چاته یې غوږ نه نیوه، د هېواد دپاره یې لیدلوری نه درلودی، یو د بل په وړاندې یې جګړې وکړې او په لسګونو زرو انسانان یې ووژل او په ورته وخت کې موږ وینو چې منابع یې نور یوړې. دوهم اړخ په دې کې چې یو بهرنی اړخ دی هغه دا دی چې څوک د څنګه ملګرو یا شریکانو سره مخې ته ځي. د شریک ټاکنه ډیره مهمه ده. کانګو د 1998 څخه تر 2003 کال پورې د کوبالټو چې د دنیا نږدې 80% کوبالټ صادري او هغه په بیټریو کې په ځانګړې توګه په ټوله په انرژي کې په کاریږي او دغه راز الماس لري او طلا لري او نور څه لري. په کانګو کې د 2.5 څخه تر څه باندې 15 میلیون انسانان په ډیره کمه موده کې د 1998 څخه تر 2003 پورې ووژل شول، ځکه چې هلته لیدلوري نه و، هلته مدیریت نه و، هلته بنسټونه کمزوري ول، هلته پالیسۍ نه وې او هلته شفافیت نه و، هلته د بشري حقونو موضوع ته چا پام نه کاوه، هلته ملګري یا شریکان داسې هیوادونه نه ول چې هغوی دې یا نړیوالو اصولو ته ژمن وای او یا دې متقابلې ګټې په نظر کې نیولې، بلکې هغوی یوازې خپل لوټ کاوه. د دې ترڅنګ چې په مجموع کې راخیستل کېږي د لیدلوري او د مشرتابه او د بنسټونو او د قوانینو خبر، هغه ظرفیت د نن ډېر مهم دی. ټولنې کله کله ظرفیت نه لري ولې جوړوي او ځینې د ظرفیت په دغلته موږ چیرته یو، په همدغه ځای کې موږ چیرته یو ښاغلی حکیمي؟ له بده مرغه موږ اول خو په تیرو 20 یا 25 کلونو کې د خپلو منرالونو څخه سمه ګټه وانخیسته. لکه ننګ صاحب چې یادونه وکړه، زه چې د افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت ګورم، موږ کولی سو چې په هر کال کې 350,000 میګاواټه برېښنا تولید کړو، خو موږ دا مهال یوازې څه باندې 300 میګاواټه تولیدوو. دا بیخي ډېر لوی توپیر دی. یعنی موږ د خپل ظرفیت 0.07 برخه کارولې ده په کور دننه. موږ حتی 1% خپل هغه وړتیا د انرژي په تولید کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ونه کارول. زما یو ټکی د نیوکو پر نړیواله ټولنه دا دی چې که چیرې په هغه 20 کلنه دوره کې د افغانستان پر بنسټونو باندې سمه پانګونه سوې وای چې هر کال نږدې د 2 څخه تر 2.5 بلیون ډالرو پورې انرژي د بهر څخه واردېدل، البته ټوله انرژي یوازې برېښنا نه، او نږدې 83% برېښنا یا 83% برېښنا هم د ګاونډیو هیوادونو څخه واردېدل. دا که موږ په کور دننه تولید کړی وای هم به یې زموږ لګښتونه کم کړي وای او هم به یې موږ ته داسې منبع راکړي وای چې زموږ د حکومتونو د تداوم په برخه کې به یې زموږ سره مرسته کړې وای. موږ په هغه وخت کې هم په ښه موقعیت کې نه وو. دا مهال خو چې د ساینس سره د مسلکي علومو سره په دې برخه کې چې بېلابېل اړخونه په نظر کې نیسي او دغه راز د ارادو او د لیدلوري د بنسټونو چې باید موږ ډېر پیاوړي بنسټونه لرلی، د پالیسیو د نړۍ سره د مناسب ښکیلتیا
چې څوک زموږ ملګري دي او دغه راز د دې عوایدو په لګولو کې موږ نه پوهېږو چې دا اوس چې د افغانستان ځکه څیرېږي، کانونه رایستل کېږي او حتی په بهر کې پروسسیږي، دغه د پروسسولو ظرفیت په کور دننه په خپله یوه ډېره جدي اړتیا ده. د یو هېواد دپاره نه دي پکار چې خپل منرالونه استخراج کړي تر څو چې په کور دننه یې د هغو د تصفیې ظرفیت نه یې رامنځته کړي. تاسې ولیدل چې یو ډېر ساده منرال چې البته د هغه د ویلولو ظرفیت ډېر کم لګښت ته اړتیا لري، حتی یو شخص یې خپله هم کولی سي، چې هغه طلا ده. موږ په وروستیو کې لیدل چې حتی طلا هم یا سره زر هم وړل سوي دي ازبکستان ته او هلته پروسس سوي دي. موږ په کور دننه د هر ډول ظرفیت څخه متاسفانه بې برخې یو او موږ نړیوالو په رسمیت نه یو پېژندلي. زموږ که چیرې په تړونونو کې ستونزه راځي، موږ WTO او نورو ادارو ته مراجعه نسو کولی او دغه راز زموږ ډېره تکیه دا مهال پر چین ده. چین له بده مرغه یو د هغو هېوادونو څخه دی چې چیرې تللی دی نو هلته یې فساد خپور کړی دی، هلته یې د هغه هېواد ملي ارزښتونو ګټو ته پام نه دی کړی او هلته یې چاپېریال زیانمن کړی دی، هلته یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. پاکستان یو ښکاره مثال دی چې ان د ښځینهو قاچاق یې ځینې پیل کړی دی. ډېر هېوادونه لکه د سریلانکا او د زامبیا او په لاتین امریکا کې ګڼ هېوادونه د پیرو په شمول چین ځپلي دي او چین چې کومې پانګونې کوي هغه د ډېرو اوږدو نیټو دپاره. زه چې د افریقا د اوسني تړونونه لولم، اکثریت چین د 100 کلونو دپاره ځینې نیولي دي. کانونه نیسي، استخراج نه پیلوي، په کور دننه یې ریفاینریانې یا د پروسس مرکزونه نه ورته جوړوي چې دا په تدریجي توګه هغه هېوادونه فساد ته وړي، حکومتونه یې ور کمزوري کوي او یا ګڼې داسې ډلې پکښې رامنځته کوي چې هغه یوازې د چین کمپنیو ته ژمنې او ان کارګر د ځانه سره راولي، بلکې د کوربه هېوادونو خلک نه ګماري د کار دپاره. په دې برخه کې افغانستان په ښه موقعیت کې نه دی او اوسنی چلند چې د خلکو سره کېږي، د پالیسیو سره کېږي، د ساینس سره کېږي، د ساینسي علومو سره کېږي، د ټکنالوژي سره کېږي او دغه راز د نورې نړۍ څخه افغانستان په انزوا کې ساتل کېږي، دا هېواد وړي یوه ډېر بد بحران ته. او دا یوازې دلته د چین د حضور خبره نه ده، بلکې دلته یوه بله اړتیا چې ورځ تر بلې محسوسیږي هغه دا ده، لکه پخوا چې ویل کېدل چې د انرژي امنیت ملي امنیت دی چې هغه وخت تېر ول، اوس مشخص ویل کېږي چې د منرالونو امنیت ملي امنیت دی، ځکه چې دغه نادر 19 منرالونه چې هغه په رادارونو، هغه په الوتکو، هغه په جنګي وسایلو او هغه دغه راز په دې ټلیفون کې دا اوس چې زه کاروم ستاسې سره غږېږم، په دې کې 19 ډوله منرالونه کار شوي دي او دا ټول افغانستان لري، په ډېر شمېر یې لري. دا د دنیا د یوه هېواد تر ډېر انحصار لاندې دي، هغه چین دی. یعنې د امریکا بعضې منرالونه په ځانګړې توګه د ملي امنیت لپاره مهم منرالونه د 90 څخه تر 99% د چین څخه واردېږي او چین په وروستیو کې دغه د ایکسپورټ کنټرول پالیسي هم پیل کړې ده چې کله یې زړه ونه غواړي نو بیا یې پر هېوادونو بندوي. امریکا هڅه پیل کړې ده چې اوس په هغو هېوادونو کې چې دا منرالونه دي ښکېله سي. ګڼ نور هېوادونه غواړي ښکېل سي. استرالیا په وروستیو کې د کمپنیو څخه قراردادونه واخیستل. دې ته به دوام ورکو او په همدې ځای کې ماته یوه بله پوښتنه را پیدا شوه چې تاسو د کور دننه پروسس خبره وکړه. اجازه راکړئ چې نانګ صاحب نه په دې برخه کې یوه پوښتنه وکړم او بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. ښاغلی نانګ، ویل کېږي چې د لکه تاسو چې اشاره وکړه، دلته 2 ځلې نور هم اشاره وشوه چې د قانونو په رابطه اقتصادي فعالیت یو زنځیره‌ایي مسئله ده او په څو نورو شیانو پورې مربوط ده. په کور دننه پروسس ضرورت دی، د دې لپاره تخصص ته اړتیا ده، بشري قوا هم متخصصه بشري قوا او هم فیزیکی بشري قوا، زیربنا، انرژي، برېښنا، اوبه، د انتقال او ترانسپورتي امکانات، نږدې مارکیټونه د مصرف لپاره او له جغرافیایي پلوه ګاونډي پارټنرشپ یا شریکان چې ښاغلي حکیمي ورته اشاره وکړه، دا ټول ضرور دي په دغه زنځیره‌ایي اقتصادي فعالیت کې.
له دغه اړخه مونږ کوم امکانات لرو؟ آیا له دې برخې نه د خپلو قانونو د استخراج پروسس په کور دننه پروسس او بیا د زمونږ په ګټه دغه د پلورلو او بیا بیرته د ملي زیربناو د جوړولو دپاره دغه د مصرف له نظره په سم موقعیت کې یو؟ یو دوه مسلې داسې دي چې په مثبته جمله البته ورسره کمه ویل کېدای شي. هغه دا د موږ د خپل د وطن د ظرفیت مسله ده. کله چې ظرفیت وایو تنها تخنیکی ظرفیت نه ده بلکې مدیریتي ظرفیت هم یادېږي چې متاسفانه دا په د سل په وروستیو کلو کې دغسې ظرفیت ایجاد نه سو. البته دا په سل کاله کې زه ځکه یادوم چې د معاصر افغانستان د 270 کاله نه یادوم. په دغه سل کالو کې د معاصر یا مدرن سټیټ هغه بنیادونه کېښودل سولو چې په هغو کې د منابعو یا سرچینو د استفادې سیاست او یا پلانګذاري را شروع شوې ده. اما دا نتیجه یې نه ده ورکړې. نتیجه یې په دې دلیل نه ده ورکړې چې یو خو کېدای شي دا لوی سیمه ییزې سیالۍ یا نړیوالې سیالۍ د دې باعث شوي چې پخوا دغه په اصطلاح استیلا او سیطره په ځمکو باندې په هیوادونو باندې دا ډېره وه. مثلا که دې خواته غرب و که دې خواته شرق و، شوروي اتحاد و یا په اصطلاح بل بلاک و امپریالیستي چې ورته وایي د دوی په تعبیر، البته د سیالانو په تعبیر، نو هغې کې دا دنیا ډېره ناامنه ناارامه پاته سوه. ډېره دنیا داسې وه چې 75% تر 80% دنیا مصرفي مستهلکه دنیا پاته سوه او دا د 10% یا 25% هیوادونو چې لکه دا جی اووم ګروپ چې ورته وایي یا په اصطلاح شل ګروپ چې ورته وایي د دغو ډلو دا صنعتي پاته سو چې دوی په اصطلاح مالکان د تولید پاته سي او منابع هم د دوی په خدمت کې واقع سي، ارزانه، پریمانه او اسانه. هغه په دې ترتیب دا قاعده وه. نو ځکه دوی د پسمانده ملکونو، د دې غریبو ملکونو، د دې ناتوانه او بې ظرفیته ملکونو د دوی د منابعو په اصطلاح په غلا او سرقت باندې کار وکړو. مخکې حکیمي صاحب د سعودي څه ته اشاره وکړه. سعودي عربستان ارامکو له تیرو څه د پاسه 100 کاله د 25% شراکت په اصطلاح سهامدار ده. پاتې د 15% پخوا یې 15% د نفتو مالکان په اصطلاح بریتانیا او امریکا وه. هغه استعمار راغی، دا شی ډېر په کار و، دی یې یوړو. ښه دوی هم دومره وکړو چې په دې نفتو باندې په اصطلاح خپل وطن جوړ کړو. د افغانستان په حصه کې زه بیا هم دا وایم چې موږ دومره اوس مشکل لرو. ته فکر وکړه دا چین ته اوس چې موږ کېنولي یو، همدې امریکا کېنولي یو، د ده تحریمونو موږ پاکستان ته کېنولي یو. دا موږ په اصطلاح په تدریج سره شوروي ته په اصطلاح هغه دغه زمانې هغه تک چې وسو هغه هم د همداسې مجبوریت و. په 1960 او بیا په 1901 کلو کې پاکستان په موږ لارې بندې کړې. موږ د شمال دهلیز ته مجبوره سو. شهید داود خان هغه طرف ته لاړو بالاخره هغه اتحاد ته دومره مجبوره سو چې انتخاب هم کمونیزم نه و. همه مجبوریتونه اقتصادي دې ته اړ کړو چې موږ په اصطلاح دې بلاک سره پاته سو. موږ هلته د سینټو په اصطلاح خواري وکړه، له امریکا سره د ملګرتیا خواري ډېره وسوه، اما نتیجه یې ورنه کړه. حتی حفیظ لامین هم دا خواري وکړه. نن خو افغانستان په انزوا کې اوسېږي، تا شراکت ته نه پرېږدي. اوس موږ چین ته تپېږې ته MCC کې دا د مس عینک کې د دوی امتیازات په دې وروستیو کې په دا نوي قرارداد کې چې امارت ورسره کړی، په دې کې ډېر امتیاز دوی ته ورنږدې سو. مثلا چې د 50 میګاواټ برخې جوړوو، هغه یې ویل 15 میګاواټه زه جوړوم. افغانستان ورسره منلی دی چې ښه 15 وکړه. رویالټیانې په اصطلاح هغه کمې سوې، مالیات کم سو، هغه جانبي عوارض په دې قرارداد کې کم سوي دي. امتیاز یې چین ته ډېر په اصطلاح په دې کې کړی. به ماسې والدینه تاسې په قشقري و امودریا کې له چین سره په قراردادونو کې زموږ د نفتو تاسې وکتل چې افغانستان ښه امتیاز ورکو، اما 3 کاله دوی ته منتظره سو. دوی کولنګ په بیل باندې په اصطلاح حرکت ورنکو، نه په مس عینک کې. زه د حکیمي صاحب له دې خبرو سره ډېر موافق یم تر یو حده چې چین چیرته خولۍ ږدي، چیرته څادر ږدي، چیرته بوټونه ږدي، مالکیت د معدن او منبع ترلاسه کوي او نور کار پې نه کوي. هغه نورو برخو ته یې زه نه ځمه چې دوی څومره په ملکونو کې فساد کوي یا مشکل بحران زیږوي سیاست. چین په هر حال کې د ګټو د منافعو لپاره سیاست لري او افغانستان په اسانه ور شریک کوي سي په داسې حال کې چې نړۍ ورسره
ټولې دروازې بندې کړې دي، تحریمونه دي. منګه منځنۍ اسیا ته د نږدې کېدو په حالت کې یو، یا سیمه ییزتوب ته یا سیمه ییزه همپالنې ته په اصطلاح چې ور روان یو. هغه به په دې باندې ورځو چې د موږ منابع به دا به تعیین کننده نقش ولري. په آخري برخه د جواب کې افغانستان کې که دوه تحرک رانسي، دا د 4-5 پوتنسیاله باید په تحرک راسي. پانګه چې موږ یې نه لرو، زیربناوي او ظرفیت بشري او ظرفیت اداري یا دولتي په اصطلاح چې دا هم ورسره څه سي. او پنځم ظرفیت چې دا هغه د شراکتونو، سیمه ییزه شراکتونو مسله ده. د افغانستان منابع یا ځمکې منابع یا معادن چې دي، هغه که د صنعت د تحرک باعث نسی، دا لیلامول فایده نه لري، ته که له هر چا سره په شراکت وکړي. نو دغه لومړیتوب سستنیبلیټي یا پایداري د دې او د دوام دا ډیره مهمه ده. همدې توګه د افغانستان ځمکه یا زراعت که د ماشین او د میکانیزه کېدو زمینه مساعده نه کړي، نو بیا دا اقتصاد زراعت محوري دا هم په درد نه خوري د افغانستان لپاره. هر شی شته، مدیریت کې لا هم مسلې دي چې باید افغانستان د اقتصاد محوره حکومتولي لپاره ډیر زیات تحرک وکړي، اما به شراکت نه کیږي. ته که په لیتیمو کې یا یورانیمو کې غواړې چې استخراج یې ترسره کړې، دا د سلګونو میلیارډ ډالرو پانګې ته اړتیا لري، دا په اصطلاح استخراجي صنایع چې دي، اما افغانستان یې نه لري. نو دا به تر ځمکې لاندې پاتې کیږي. دا اوس د نفتو عصر، د تیلو عصر دا په خلاصېدو ده، په اصطلاح د لیتیوم عصر را روان ده. بیا به د تا تر ځمکې لاندې دغه پاته ذخایر دا به په درد نه خوري، استخراج کړي به دې نه وي. دې ته ورته ډېر منابع او منرالونه موږ لرو. که هغو نه بهره برداري ونه سي، ممکن په راتلونکي کلونو کې یا په راتلونکي نسلونو د صنعت کې هغه په اصطلاح مصرفي توکی نه واوسېږي او د تا تر ځمکې لاندې به پروت وي، ارزښت به نه لري. او دا ویره هم ډیره جدي ویره ده چې له بده مرغه په افغانستان کې ډیر پام نه دی ورته شوی. ښاغلی حکیمي، اوس به ستاسو د بحث دوام دې اړخ ته راشو. تاسو د فرهنګ په سکتور کې هم کار کړی دی. اساسي مسله دا ده چې موږ څومره له فرهنګي پلوه د خپلو شتمنیو د ارزښت د درک او د هغه د مالکیت د شعور خاوندان یو. په دې برخه کې فرهنګي کار شوی. زموږ خلک که موږ وایو چې خلک د دې شتمنیو اصلي مالکان دي، چې دي په اصولو کې خو د افغانستان خلک د دې ملي شتمنۍ مالکان دي، دا خلک څومره خبر دي چې موږ څه لرو، او دا خلک څومره مطمئن دي چې دا زموږ په ګټه دي. یو دې برخه کې څومره کار شوی دی له فرهنګي پلوه، او همدارس تاسو څېړنو دا څومره موندلې ده چې د دغه ټول کار دپاره هم له حقوقي پلوه، هم له تخنیکي پلوه، هم له علمي پلوه موږ څومره تخصص لرو، څومره کادر لرو، کوم نهادونه دي د دې برخې انجینران، د دې برخې متخصصین چیرته روزل شوي دي، څومره دي، په څه شکل دي، په دې اړه مو معلومات څه دي؟ متاسفانه اول موږ ډېر سطحي د دې مواردو د دې پانګې سره د شعرونو او د غراز سرلیکونو تر کچې تللي یو، ولې متن ته او هغه مهمو پایلو ته نه یو پکښې رسېدلي چې موږ د دیو د مالکیت بحثونه، موږ د دیو د استفادې بحثونه، موږ د دیو د کارولو بحثونه، یا موږ د دغو منابعو څخه لکه څنګه چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې کار واخیستل سي، هغه ادبیات موږ نه دي تولید کړي. نور منرالونه خو به یو ډول د زماني غوښتنو سره نه وي خبرې، لکه مخکې چې ما یادونه کوله چې اړتیاوې ورته ډېرېږي. په راتلونکو 14 کلونو کې د لیتیمو دپاره اړتیا شاید 40 ځله زیاته سي. دغه راز د کوبالټو دپاره او دغه راز د مسو دپاره او دغه راز د نادرو منرالونو دپاره، ځکه چې ورځ تر بلې په ځانګړې توګه د مصنوعي ځیرکتیا او د هغې دپاره د برېښنا د اړتیا د ډېرېدا سره دا اړتیاوې نورې هم ډېرېږي. دا خو نوي مسایل دي، په دې اړه ادبیات باید اوس ترویج سي او خپاره سي. څه چې زموږ په وطن کې ډېره اړتیا ده ورته، او د بشر د پیدایښت سره تړلې مسله یا پدیده دغه اوبه دي. حتی کله چې د افغانستان د سیندیزو حوزو په اړه بحث کیږي، موږ 2 یا 3
داسې کتابونه هم نه لرو چې هغه دې په بشپړه توګه او په ژوره توګه دا مسایل وڅېړي. که تاسې وګورئ د افغانستان 3/4 برخې اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي، او که تاسې وګورئ چې افغانان حتی پکې ښکېل نه سول کله چې د امو په اړه په الماتا کې تړون لاسلیک کېدی او د مرکزي اسیا هیوادونو هغه اوبه خپل په منځ کې سره ویشلې، په داسې حال کې چې افغانستان یې د سرچینې په توګه یا د افغانستان غرونه د سرچینې مهمه برخه جوړوي. په دې برخه کې له بده مرغه تاسو ته معلومه ده چې د داود خان د کودتا تر شا مهمه مسأله د اوبو په ځانګړې توګه د هلمند د سیند د تړون خبره وه چې د هغه باندې ناخوښه وو، ولې بیا هم پر دې مسله هم حتی چندان هغه پوهاوی نه دی رامنځته سوی، هغه آشنایي نه ده ورسره زیاته سوې. کله چې تاسې د تخصص اړوند پوښتئ، موږ له بده مرغه په دې برخه کې کادرونه چې پخوا درلودل یو ځل په 80مو 90مو کلونو کې کډوالۍ ته اړ سوي ول، او یو ځل چې بیا یو څه سره وروزل سول هغه د جمهوریت د پرځېدو سره بیرته ډیر بهرنیو ملکونو ته ولاړل، او که په کور دننه دي هغوی یا له کارونو ګوښه دي او یا پام نه ورته کیږي. نو موږ له یوې خوا په دې برخه کې د ظرفیتونو د کمښت سره مخ یو، د بلې خوا په دې برخه کې چې قصدي وبولو او که غیر ارادي بېغوري ورسره کیږي د دې مسلکي اړخونو سره. یو شی چې کیږي کله کله د شعارونو تر کچې هغه که په تېرو 25 کلونو کې راخلو د شعارونو په توګه باندې ګاونډیو ته اوبه ور یادې سوي دي، ولې په عمل کې نه، چې هغو شعارونو له بده مرغه منفي پایلې لرلې دي. کله چې څوک واقعا غواړي چې یو کار وکړي باید هغه کار وکړي، نه دا چې خلکو ته یې وښیي او خلک په تهدید کې هغوی د ځان دښمنان کړي او هغوی نورو اقداماتو ته وهڅوي، ولې په هغه برخه کې کار ونه کړي چې هغه زموږ د بندونو مسایل دي. زه په دې برخه کې هم له بده مرغه خوشبین نه یم، خو هیله من یم چې دغه بهیر ته پام وسي او دغه تشې په نظر کې ونیول سي. تقریبا 6 دقیقې لرو، دا به 3 دقیقې په دواړو قدرمنو وویشو او ستاسو سپارښتنې به واخلو. ښاغلی ننګ، که په دې برخه کې چې دومره مهمه ده چې تاسو دواړه پې خبرې وکړئ، تقریبا د افغانستان لپاره حیاتي مسله ده هغه ابتدایي سپارښتنې چې حداقل نه که موږ شروع کوو، ستاسو به څه ولس ته، خلکو ته، حاکمیتونو ته، متخصصانو ته، اهل فرهنګ ته به مو سپارښتنې څه وي؟ سپارښتنه خو متعدده البته اړخونه نیوای سي، اما د دې اغیز به په اصطلاح ډیر محسوس نه وي تر څو چې ته ګټې ایجاد نه کې، ته تحرک نه سي ایجادولی. هغه که ته د قانونو او د منرالونو په ساحې کې که غواړې تحرک ایجاد کې او منفعت اضافي خلق کې په دې په نتیجه کې د دې تحرک په نتیجه کې، او بیا د دې اضافي منفعت په نتیجه کې ته رفاه او سوکالي ټولنې ته وروبخې، تقویه او اقتصاد او ثبات سیاسي وروبخې، دا ټول پیوندي مسلې دي چې په اصطلاح یو ایکوسیستم ته ضرورت لري، او دا د ایکوسیستم په اصطلاح کړۍ چې دي هغه په داخل کې دي. په داخل کې ته کولی سي د تحریمونو په شرایطو کې د ریاضتي اقتصاد په اصطلاح پر بنسټ باندې او د ملي مشارکتونو چې ته له خپل ولس سره PPP تر سره کې په اصطلاح پبلک پرایویټ پارټنرشپ، هغه پانګه په تحرک کې راولي، ځکه بیروني پانګه نسته، شراکت که نه وي، نو ته په داخل کې دا گنجایش باید په دې باندې کار وسي. دا البته جمله ده خو تر لاندې یو کتاب بحث ده. دومه مسله زما په نظر هغه دا ده چې دغه فرهنګ د مالکیت په دې کې کافي کار ته ضرورت ده. زه ډیر مایوسه نه یم. مثلا ما هغه شعارونه لیدل چې ویلې به چې لشکر یو د اسلام او جنت ته او حورو ته تګ نه پرته بل شی نسته. نن هغه په جنت وطن باندې ورو ورو په اصطلاح د وطن ارزښت او دغه مالکیتونو ته خلک په اصطلاح تشویق سوي دي. زه په دې عقیده یم چې تر دې نه هم نور گنجایش په 3 او 4 په تیاره کې کیږي چې هغه مجبوریتونه دي چې ته له سیمې سره ګټي او یا ګډ مجبوریت ایجاد کړي. دا په د آسیا کې را روان ده. د لیتیمو ضرورت، د اوسپنې، د مسو، د سرو زرو، د نورو هغه په اصطلاح
سلګونه ډوله منابع چې ته لري د هغه د شراکت لپاره په داسې سیمه کې تنده او احتیاج مخ په زیاتېدو ده، مخ په پراخېدو ده او په خپل افغانستان کې مجبوریت دغه حد ته رسوي چې دولت په اصطلاح تر فشار لاندې راوړي. دولت مجبوره کېږي چې په اصطلاح د ایدئولوژیک محوره پالیسیو نه هغه ملت محوره او اقتصاد محوره پالیسیو ته راوګرځېږي. او بل دا ده چې یو هغه آخري کړۍ چې ده هغه په اندازه بحث نسم کړلی، د رسمیاتو د دې بحث هم ورسره تړلی ده. اما که د دنیا انزوایي سیاست د تحریمونو سیاست وي، افغانستان به دا ولې ښه دوست پیدا نسي کړلی او یو تاواني دوست سره به په ملګرتیا کې په اصطلاح داسې قیمت ورکړي چې د منګه غربت به ډېر پکې چاره به یې ونسي او هغه دنیا به په اصطلاح په یو وخت کې متوجه کېږي چې دغه جغرافیه یې له لاسه په مفته ووتله او یا د یو په اصطلاح د 15 پنجابیانو د سیاسي او لابۍ په حساب باندې هغه یې غلط کړ په واشنگټن کې او په اصطلاح په بریتانیا کې دوی وغولولو. او دغه هغه څه چې واقعیتونه د افغانستان او د جغرافیا دي هغه باید اشتي پذیره واقعیتونو پر بنسټ باندې په ویښتابه باندې لیک درک سي. دغه څه چې دي د افغانستان د ولس په لاس کې نه دي، اما د سپارښتنو په توګه یې زه یادوم. ډیره زیاته مننه نن سبا او که تاسو د 2-3 دقیقې پاتې 2-3 دقیقې ښاغلی حکیمي ښاغلي نن ډېرې ښې مسلې ته داسې اشاره وکړه چې ګټې باید رامنځته شي. دا یوازې په احساس او په شعارونو لکه تاسو خپل هم چې وویلې په شعارونو په دې نه کېږي. د ګټو زمینه له خلکو سره باید رامنځته شي. د دغسې ګټو د رامنځته کولو دپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟ یوازې 2 یا 2.5 دقیقې. ما په دې اړه یو مکمله لارنقشه وړاندې کړې ده په خپل کتاب کې چې د 20مې پیړۍ د دغو مثبتو درسونو څخه په 21مه پیړۍ کې څنګه ګټه واخیستلی سي. یوازې د یوه هیواد نه بلکې د ګڼو هیوادونو د ناکامیو او بریاو پر بنسټ مې وړاندیزونه لرلي دي او زه نسم کولی چې طالبانو ته وړاندیز وکړم ځکه هغه به زما لخوا د دوی په رسمیت منلي، بلکې زما په نظر د لارنقشې له مخې د دغسې د دغو سرچینو د استفادې دپاره او ښې کارونې دپاره اول د یو مشروع حکومت اړتیا ده چې هغه ولس ته مراجعه کړي، چې هغه ولس اوري او هغه د ولس سره د سم چلند وروسته بیا د نړیوالو سره داسې تعامل کوي چې هغه په خپله د انزوا له منځه وړي او هغه ګڼ شریکان پیدا کولی سي. د ګڼو شریکانو په منځ کې هغه شریکان ټاکلی سي چې د هغو څخه نور هیوادونه ښې تجربې لري، نه د استهلاک او یا د استعمار او یا د نورو. په ورته وخت کې د هغو منابعو چې په دې برخه کې په لاس راځي داسې کارونه چې هغه بیرته ټولیز اقتصاد، نه یوازې چې هغه ډچ ډیزیز یا هالندي بیماري یا کرنه ورسره ویجاړه نسی، طبیعت ورسره ویجاړ نسی، ولس ورسره ونه زیرول سي او دغه راز ولس ورسره ونه ویشل سي او پر ډلو ونه ویشل سي او فساد زیات نسی او نورو جګړو ته لاره هواره نسی او دا هر څه چې راځي هغه د یو منظم سیستم له مخې په داسې شکل تکامل وکړي لکه اوس چې سعودي د تیلو پر ځای د منرالونو رهبري هم غواړي چې په غاړه واخلي او په دغه برخه کې ډېرې چارې ښځینه ماهرانې مخې ته وړي چې زه ورسره په اړیکه کې یم. متاسفانه دغه اړخ موږ په نظر کې نه دی نیول. ډېره مننه. زه پوهېږم ستاسو ډېرې څرګندونې د دواړو پاتې شوې، زموږ وخت همدغومره و. ستاسو له ډېرو تخصصي او علمي نظرونو او دلته له حضور څخه د دواړو نه ډېره زیاته مننه. تاسو به په نورو خپرونو کې له ځان سره ولرو. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي او علمي سپړنه چې د افغانستان دپاره په مهمه او حیاتي موضوع یعنې په طبیعي سرچینو باندې راڅرخېدله دلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.